مخ پرده کوي او ټول جسم هم پټي ځکه وایي چې یدنین علیهن من جلابیبهن فزان باندې به غټ پړونی راخوار کړي. دا جلابیب چې دی دا د جلباب جمع ده. جلباب هغه صادر ته وایي چې د مستقل ټولو کپړو د کرتې د پاسه یو زنانه هغه په سر راخوار کړي او د سر نه والا خو پورې په ځان پټ کړي د جلباب وایي په عربي ژبه. دا لغت وایي، دا ډکشنري وایي. استدلال هغه کړی دی په یو ځای کې ډاکټر ذاکر نایک صاحب او هغه خبره کړې چې د زنانه د مخ چې کم ده د پردې ضرورت نشته ځکه شریعت په دې کې پابندي نه لګولې. نو هر کله چې د هغه د مخ د سورۃ احزاب د آیت مبارکه پیښ شو نو هغه وی چې نه دا د زنانه د جسم بار کې ده، د زنانه خپل جسم پټي مخ نه یاد کړي په دې. نو موږ وته ولې دین مخ کې صحابيات بغیر د کپړو ګرځېدي معلومی خو بیا ده چې صحابيات په بارو دي نعوذ بالله من ذلک. د آیت مبارکه کې اے پیغمبر خپل بیبیانو ته خپل لونو ته زنانو مسلمان مؤمنانو خزو ته د مسلمانانو خزو ته اغه ته دوای چې کله دا سم مقراشن چې دی په ځان غټه صادره راخوري نو کته وی چې دا آیت مبارکه د مخ ته پردې بارک نه نازل شوی او د جسم د کپړو بارک نازل شوی د دین خو بیا دا معلومیږي چې دین مخ کې بغیر د کپړو داخله ګرځي بیا دا معلومیږي. او خبره اسانه ده چې دا خلک دا په خپ پرده کې راوته جسم د دې پټو خو نارمل چې کومې کپړې وي هغه بیا غوستې وي. الله جل شانو ته فرمایي چې دا خپل سر او خپل ویښته او دا تمام څیزونه چې کومه مکمل پټي تاسو نه دی به فائدہ دی تاسو ته بیا څه تکلیف نه رسي. تاسو به خلکو پیژني چې دا یو نیک کردار او ښه کردار والا او نیک سیرت هغه زنانه د مسلمانانو زنانه دا خبره. نو منافقان دا غي چې کوم سازش دی نه تاسو بچ دای چې کوم ګډ وډ کارونه دا غي نه بچ. ډاکټر ذاکر نایک صاحب دغه استدلال دا درسته دا نه دی. دا یو مسله. دویمه مسله اغرازو په یو بل ځای کې لکه شانتي خبره جاوید احمد غامدی سے خپل تفسیر کې البیان کې لیکلي دي هغه د دې قائل له چې زنانه د مخ چې کم دی دا پرده د دې ضروري نه ده او د دې آیت مبارکه د لاندې لیکلي دي چې دا آیت مبارکه صرف د یو خاص وخت لپاره راغله. ا خاص وخت دا چې منافقانو دا تنگول زنانه به تنگولي دا یو وقتی حکم دی بس په هغه وخت کې بیا نشته په هغه وخت کې بیا نشته. او عجیب خبره خدا دا چې دلته خپل تفسیر کې دی آیت مبارکه د لاندې دا خبره کړې ده او بالکل دو صفحې مخکې په دغه تفسیر کې دی الټه خبره لیکلې. د دې مخکې آیت مبارکه تیر شو تاسو خیالي چې الله جل شانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د غي د عظمت لپاره یو آیت مبارکه نازل او هغه دا چې واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. پیغمبر د بیبیانو تاسو سیس غواړي نو د پردې شاته ته غواړي. په دې آیت مبارکه باندې د خپل استاد قول نقل کړي د امین احسن اصلاحی صاحب او دا هغه سټیټمنټ پوره نقل کړی دلته خپل کتاب کې په البیان تفسیر کې لیکل او په هغه کې دا ذکر کړی دي چې زما استاد محترم چې زما امام زه په چا په ورپسې امین احسن اصلاحی صاحب نو هغه وی چې دا آیت مبارکه چې کوم دی چې تاسو کله د بیبیانو نسس غواړي د پیغمبر یا د زنانو نسس غواړي د نامحرمانو تاسو د پردې شاته غواړي نو دا وې د یو څه معلومیږي چې دا اصل الله جل شانه په تکلیف کې چولی وې دا اصل په تکلیف کې نه چولی بلکې الله جل شانه د انسان او د انسان د ځړ پیدا کړي او هغه ته پته چې د ځړ په سبا باندې پاکي او په سبا باندې ګندګي نو په بے پردګي باندې چونکه ځړ ګندګي دو الله حکم کوي تاسو پرده کوي نو د حبيبيانو نه تاسو یو ګلاس وبم چرته غواړي خو د سن شاته بغواړي د پردې شاته بغواړي د الفاظ ما مخ درسته کړ صرف تاسو د پوي د بارا او دا سټیټمنټ دا نه تاسو د پوي ول د بارا اندازو دا شي لیکلي دي اصل کې چې یو زنانه ته ګلاس غواړي د ازواج مطهرات یا د زنانه ته ګلاس وبغواړي وغم د پردې شاته وي دا خو اصل په تکلیف کې مبتلا دي خو اخکاری داسې خو اصل داسې نه ده الله چې دا حکم او دا تکلیف موږ راځولې چې د پردې نشاته او پرده وکوي وې دې کډر لوی خیر دی الله دې انسان د ځړ پیدا کړی دی او الله ته پته ده چې دا ځړ پس ګندګي او پس صفاکی الله د پردې حکم کوي د پاره مسلمانانو د ځړونو پاک پاتې شي او دا ګند نشي د پردې حکم بدلته یو ځای کې وایي چې پرده د مخ چې کم دی غو ضروري نه دی یو وختي حکم او د دین یو پیج او دو پیج مخ کې په دغه آیت باندې ویدا سالتموهن فاسالوهن من وراء حجاب کې وایي چې زما استاد او زما امام مدا خبره کوله دا پرده ډیر ضروري شی عجیب کار کوي دغه ته یو د هغه په دغه غونو سټیټمنټس کې پای کې شی دی پای کې تضاد دی غونه خبرې متضاد دي بل دا یو مسله دویمه مسله هغه ده چې د قران مجید ما او ته یو طرف کې ولیکل چې د خدای مسلمان روسته چې دی آیت مبارک کما اصل وجه او حکمت ته هغه الله جل شانو ذکر کړی دی دا وقتی حکم څنګه کېدی شي الله جل شانو فرمایي چې اے بیبیانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اے د مؤمنانو زنانو اے د مسلمانانو زنانو اے د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوریان پرده په تاسو په داسې طریقه کوي چې تاسو به غټ صادره په خپل ځان باندې راخوري کې
نو د دې به فائدہ وشي، د دې فائدہ به دا وشي چې تاسو به خلک پیژني چې دا یو صحیح کردار والا زنانه ده، ځکه پوره پردې کړې ده. نو تاسو ته بیا څوک تکلیف نه در رسي. نو اوس تاسو وایي چې آیا د پردې دا حکمت چې یو زنانه ده هغه پوره په برقه کې او پوره په پرده کې راوتی، نو هغې ته څوک په بد نظر باندې کتلی شي؟ نه شي کتی. د هر مذهب قانون دا دی او د هغې فطرت دا دی چې یو زنانه څومره ډېره په پرده کې د هغې نه خپل سترګې ښکته کوي، او چې زنانه لږه پرده کموي دا یو فطرت دی. یو زنانه چې معمولي شان پرده کموي نو که هغه د اتیاو کالو انټي ولې نه وي، او چې بورقې لږه ګډه وډي او لږه بې پرده وي نو خلک ورته لاندې باندې ګوري، که دا هسې نه ده. نو پته ولګېږي چې دا خبره یو فطرتي خبره ده چې الله جل شانو دلته ذکر کړې ده چې تاسو کله غټې صادرې په ځان باندې راخورې کړئ نو تاسو به خلک وپېژني، په دې به وپېژني چې دا یو کردار والا او نیکه ښځه ده، نو دې ته په سپک نظر باندې مه ګوره. نو دا په هره زمانه کې. نو ته څنګه وایې چې دا یو وقتي مسله؟ یو دا مسله. دویمه خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د منافقانو تعداد په سونو دی، او چې وروسته آیتونه مبارکه نازل شو الله جل شانو په ډنډه کې ښوده په دې منافقانو، بیا صرف 12 کسان پاتې شو، منافقان ټول توبې ویسته. نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په مجالسو کې داسې قسم خلک شته، نو د دنیا یو مجلس په د منافق نه خالی پاتې شي، خالی نشي پاتې کېدی. نو پته لګي چې د منافقت د وجې نه، د منافقت د موجودګۍ د وجې نه د پردې حکم شوی او منافقت په هر زمانه کې هغه کېدی شي، د هغې د وجې اوس هم د پردې د اهتمام هغه ضروري او پکار دی. څنګه داسې نه دا چې وایي چې دا وقتي حکم دی، نو دا یې څه کړي دي، دا یې لږې مسلې جوړې کړي. بل د جاوید احمد غامدي صاحب یو مسله ده، هغه مسله دا ده د شریعت یو دوه اصطلاحات دي، یو ته حکمت ویلی شي، یو ته علت ویلی شي. نو د علت او د حکمت چې دی په خپل ترو باندې وضع کوي. ټول امت مسلمه به یو څیز ته علت وي، دی هغې ته علت نه وي، دا حکمت دی. او ټول امت مسلمه به یو څیز ته حکمت وي، دی به علت ګرځوي. او دا مخکې نه دا خبرې دا تاسو ته ځای په ځای باندې کومه د جاوید احمد غامدي صاحب ده، د غلام احمد پرویز صاحب ده، دغه شان هغه خلک چې د ټول امت خلاف مسایل هغه څېړلي. بې ادبي نه، بې ادبي به د چا هم نه کوو. چې کله مسله هغه تحقیق ته وړي نو بیا به نه رور ماف کوي، نه به پلار ماف کوي، نه به نیکه ماف کوي، نه به استاد ماف کوي. دا تحقیق اصول دي، که نه داسې نه ده. ځکه د تحقیق دغلته د خبره پرېښوده چې یار دا چونکې زما مشر دی نو ځکه زه دته څه نشم ویلی او زه دا خبره د خلاف نشم کولی. دین اسلام د تحقیقاتو ټوله دروازه به بنده شي، مسلمانان به په ځای ودرېږي، سټاپ فل سټاپ به ولګي هلته. حالانکه فل سټاپ خو صرف په یوه خبره باندې دی چې هغه د قرآن مجید آیتونه مبارک دي. الله څنګه ویلي دي هغه شان خبره اسانه ده که ګرانه؟ دا اسانه خبره. دا استدلال کول چې الله جل شانو د پردې په حکم کې د مخ پرده نه ذکر کړي دا بیجا ده، دا فضول خبره ده، صحیح خبره نه ده. او چا چې د دې خلاف کړی دی دا کومه مسله چې د اهل سنت والجماعت څلور مذاهب وه نو هغه په غلط او په خطا باندې دي. اسانه مسله نو که هغې په خپله مسله مطمئن ډېره ښه ده، بس خبره اسانه. او ټول نه زیاته نقصان چې خورېږي اصل کې